د 1902 کال د اکتوبر 14مه ورځ وه چې یوه الوتکه د امریکا د یورګې ایالت څخه د چیلي هېواد سنتیاګو ته روانه وه چې په دې کې د رګبي ټیم لوبغاړي او ټوټل 15 مسافرو سره د اندېز د خطرناکو غرونو د پاسه سفر کاوه چې له بده مرغه موسم ډېر خراب شو او الوتکه په تورو وریځو پټه شوه. ناست کسان له هر څه نه ناخبره او اوس هم خندا او خوشحالۍ کوي چې په دې کې ناببره الوتکې یو څو جټکې وخوړلې. د لږ مزل وروسته یو کس له کړکۍ بیرون ګوري چې ورځې ورو ورو ختمیږي، خو دا الوتکه آخر د غرونو سره ولې دومره نږدې روانه ده. څنګه چې الوتکه د وریځو څخه وځي، پیلوټ ګوري چې مخامخ یو لوړ غر یې تر سترګو کېږي. الوتکه بې کنټروله شوه او خلک ورخطا شول او د خطر زنګ هم روښانه شو او خبر یې ورکړ چې الوتکه مخامخ د غره سره لګېږي او مرګ ته ځان تیار کړئ. دواړه پیلوټان خپل پوره کوشش کوي چې الوتکه پورته کړي او د غره د پاسه تېره کړي. اوس ډېر ناوخته و او د ژغورلو امکان یې ډېر کم و او الوتکه د غره سره ټکر شوه. د دې ټکر سره د الوتکې شاته برخه ټوله له منځه لاړه او یو څو مسافر هم ووژل شول. دا الوتکه اوس بیخي له کنټرول څخه ووته او لږ مخکې تګ سره غره سره یو بل ټکر هم وخوړه او یو څو نور مسافر هم د یو ډېر دردونکي مرګ سره مخ شول. د الوتکې مخکینۍ حصه په ډېر زیات سرعت سره د واورې د پاسه وخوېده او د یوې غټې تیږې سره ولګېده او یو څو نور مسافرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړ. الوتکه ډېره خرابه شوه، سیټونه او هر څه ترې بیرون راووتل او دواړو پیلوټانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړ. په دې الوتکه کې ټول 15 مسافر ناست وو، خو عجیبه دا ده چې اوس هم په الوتکه کې د ناستو کسانو څخه 33 کسان ژوندي دي، څه ډېر او کم ټپیان او ځینې ان بالکل روغ پاتې وو. او الوتکه اوس د اندېز په بیاباني او خطرناکو غرونو کې 3570 متره پورته پرته وه. داسې یو ځای چې د دې ځای له نوم نه انسانان یریږي. هېڅوک ترې خبر نه وو. له انسانانو نه ډېر لرې دغه غار د دې مسافرو لپاره بالکل یوه هدیره وه. دا واقعا چې یوه ډېره دردناکه حادثه وه او د دې نه وروسته چې دې مسافرو سره څه وشول، هغه په تاریخ کې د تل لپاره ثبت دي. خو څه چې له دې وروسته دوی سره کېږي نو هر څه به درنه هېر کړي، ځکه چې اصلي قصه اوس پیلېږي. نو راځئ چې مخکې ګورو چې دې اشخاصو سره په دې غره کې دې نه وروسته نور څه کېږي. په دې پېښه کې څو کسان په ډېر دردناک مرګ باندې مړه شول او څه نور ډېر سخت ټپیان شول، خو یوازې 2 کسان داسې وو چې ډېر ټپیان شوي نه وو او ښه خبره دا وه چې دا 2 کسان د طب زده کوونکي هم وو. دې دواړو لومړی د الوتکې څخه دا ټول اشخاص راویستل، څوک چې ټپیانو د هغو درملنه یې وکړه. او د چیلي هېواد د ژغورنې ټیم ته دا خبر ځي چې فلایټ 370 الوتکه د اندېز په لوړو غرونو کې بېدرکه شوې ده. د ژغورنې ټیم 4 الوتکې رالېږي او عملیات پیلوي. تر ماښامه په دې عملیاتو کې د دې الوتکې هېڅ کومه نښه نه لیدل کېږي او هېڅ څوک په لاس نه ورځي. د غرونو په سر باندې دا یوه ډېره لویه دښته وه. بله خبره دا چې په سپینو واورو کې سپینه الوتکه پیدا کول ډېر ستونزمن کار دی. د غرونو په سر په سپینو واورو کې په دې اشخاصو شپه راغله، خو دا هیله یې درلوده چې خیر یوه شپه ده تیره به شي او سبا سهار به د ژغورنې ټیم الوتکې راشي او موږ به وژغوري. خو له بده مرغه دلته هوا دومره سړه وه چې د ډېرې سړې هوا له امله 5 نورو کسانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړ او د دې مسافرو تعداد 33 څخه 28 ته راغی. د ځان د ګرم ساتلو لپاره دې اشخاصو داسې کار وکړ چې په الوتکه کې کوم سیټونه او داسې نور شیان یې ټول راټول کړل او د ماتې الوتکې خرابه برخه بنده کړه تر څو د سړې هوا او د واورې د ننوتلو مخه ونیسي او د الوتکې منځ ګرم شي. سبا سهار یعنې 14 د اکتوبر ارجنټین، چیلي او د یورګې هېوادونه 11 الوتکې رالېږي او د ژغورنې عملیات پیلوي تر څو دغه بېدرکه شوي اشخاص پیدا کړي. 11 الوتکې لګیا دي چې دغه ورک شوي اشخاص پیدا کړي، خو له بده مرغه د دې اشخاصو هېڅ درک نه پیدا کېږي. دغه سپینه الوتکه په سپینو واورو کې هېڅ چاته په نظر نه ورځي او په دې ورځ 3 الوتکې د دې اشخاصو د پاسه تېرېږي او دوی ورته ګوري، اشارې ورته کوي، لاسونه پورته کوي، چیغې ورته وهي، ډېره خواري کوي، خو د ژغورنې ټیم ته هېڅ په نظر نه ورځي. بایکونه او د الوتکې سیټونه راخلي او د هغې په مرسته د ایکس لیکلو کوشش کوي چې دغه الوتکو پام ځان ته راواړوي. دوی ډېره خواري کوي خو هېڅ څه یې په کار نه راځي. په دغه دښته کې د 2 ورځو تېرېدو وروسته دې اشخاصو ته د اوبو ضرورت محسوسېږي، خو اوبه اوس کوم ځای کې پیدا کېږي ځکه چې هرې خوا ته سپینه واوره پرته ده. خو په دې کې یو کس ته ډېره عجیبه مفکوره ذهن ته راځي او ځي د الوتکې د سیټ نه زرورق راوباسي او واوره پرې اچوي او د لمر په واسطه یو څاڅکی اوبه ویلې کوي او بیا یې په خپلو کې تقسیموي. د الوتکې د منځ نه د سیټونو مخونه او رختونه راخلي او د ځان نه چاپېروي ځکه چې هوا دومره سړه ده چې د ډېرې سړې هوا له امله انسان واوره ګرځي.
د پیښې په درېیمه ورځ باندې په دوی کې د فرنین په نوم یو کس چې د سر ټپونو له امله په کوما کې و، په درېیمه ورځ کله چې یې سترګې وغړولې او په هوش کې راغی او پوه شو چې مور یې مړه شوې او خور یې ډېره سخته ټپي ده او دی د خپلې ټپي خور سره ډېره مرسته کوي او اوبه، خواړه او نور د اړتیا څیزونه ورته ورکوي څو خپله خور وژغوري. خو له بده مرغه د پیښې په 8مه ورځ د ده خور هم خپل ژوند له لاسه ورکوي او مړه کېږي. کوم کسان چې ټول عمر یې د عیش او عشرت ژوند تېر کړی و، خو اوس دلته د لوړو غرونو د پاسه په دې دښته کې د 30 درجې منفي سړې هوا کې پرته له کومو خوړو نه په څه ناڅه طریقه باندې اوس هم ژوندي دي. د پیښې په 8مه ورځ باندې د ژغورنې عملیاتي ټیم چې دې ورکو شویو اشخاصو پسې ګرځي، هغوی هم مایوسه شول او خپل عملیات یې ودرول. هغوی دا فکر کاوه چې موږ ورپسې ډېر زیات وګرځېدلو، خو زموږ دې عملیاتو هېڅ کومه نتیجه ورنه کړه او وخت له وخته تېر دی، شاید چې دا ټول مسافر به مړه شوي وي. خو برعکس دلته په الوتکه کې دوی د دې په لټه کې دي چې داسې کومه آله پیدا کړي چې د چا سره پرې اړیکه ونیسي. خو دلته د دوی لاس ته یوه راډیو راځي، یوه داسې راډیو چې یوازې په دې باندې خلک خبرونه اورېدلی شي او چا سره پرې اړیکه نشي نیولی. دغه راډیو هم خرابه وه او د دې چالانول هم کوم اسان کار نه و. خو په دوی کې یو مستري هم و چې هغه یو اوږد انتن جوړ کړ او دغه راډیو یې په څه ناڅه طریقه چالانه کړه. راډیو چالانه شوه او د الوتکې د راغورځېدو 11مه ورځ ده او په راډیو کې داسې یو خبر اوري چې کومه الوتکه چې غورځېدلې وه هغې پسې د ژغورنې عملیات ودرول شول، ځکه چې هغوی به ټول مړه شوي وي او دې اشخاصو دلته په ژوندوني خپل د مرګ اعلان واورېده او په ژوندوني باندې په مړو کې حساب شول. ټول ډېر زیات خفه شول، څوک جاړي او څوک د خپل خدای نه د ژغورنې دعا کوي. دغه خبر واقعا د دوی لپاره ډېر دردونکی و. په دې دښته کې د الوتکې د راغورځېدو 12 ورځې وشوې. دوی سره چې کوم خوراکي توکي وو هغه هم ختم شول او د څو ورځو وږي دي. د دې غرونو په سر هېڅ داسې شی نشته چې دوی وخوري او خپله نسونه پرې ماړه کړي. کله چې دا اشخاص ډېر وږي شول او مجبوره شول چې د الوتکې په منځ کې کوم شیان دي هغه وخوري، لکه پخته، د سیټونو رختونه، خو د دې څیزونو د خوړلو د نه هضمېدو له امله دوی ناروغ شول. اوس د دې خلکو لوږه بیخي ډېره شوه او نه پوهېږي چې څه وخوري. هرې خواته سپینې واورې پرتې دي، خو د ډېرې لوږې او مجبورې له امله د یو کس داسې مفکوره ذهن کې راځي چې د دې په اورېدلو سره به ستاسو د بدن ویښتان ودرېږي. دې کس وویل چې زموږ د ژوندي پاتې کېدو لپاره موږ ته اجازه شته چې د دې مړو غوښه وخورو. کوم اشخاص چې په دې پیښه کې مړه شوي دي موږ باید د دې غوښه وخورو، موږ به ژوندي پاتې شو. موږ سره بله هېڅ لاره نشته. دا ډېر یو سخت کار و، ځکه دغه مړه کسان څوک وو؟ په دې کې د چا خور، د چا مور او د چا ملګري وو. نو د دوی غوښه خوړل څه اسان کار نه و. نو لومړی چا چې دغه خبره کړې وه دی ورغی او خپله یې دغه غوښه وخوړله او بیا څه نور کسان هم ورغلل او ویې خوړله او ځینو کسانو انکار وکړ چې نه موږ یې نه خورو. 2 ورځې وروسته دوی هم ډېر وږي شول او مجبوره شول چې دوی یې هم وخوري او ورو ورو دا غوښې د دوی عام خوراک وګرځېده. څوک چې به وږي کېدل سهار، غرمه، ماښام ورتلل همدغه غوښې به یې خوړلې. او دا یو فلم هم نه دی بلکې دا یو حقیقت دی. د پیښې په 14مه ورځ کله چې دوی په الوتکه کې ویده ول، یو ډېر یارونکی او خطرناک غږ یې غوږ شو چې د واورې طوفان راغی او د دوی الوتکه د واورې لاندې شوه. اوس دغه ټول کسان په ماتې الوتکه کې په واوره کې ښخ دي. د اکسیجن د نه رسېدو له امله 8 کسان نور هم خپل ژوند له لاسه ورکړ. تر 2 ورځو پورې دغه کسان د واورې لاندې بند پاتې وو. دغه بند پاتې شوي کسان 3 ورځې وروسته په څه طریقه باندې د واورې د لاندې نه ځان راوباسي او بیرون راوځي. ګوري اسمان صاف دی او لمر راختلی دی. دلته د دوی په زړه کې ګرځي چې زموږ د ژغورنې لپاره نور هېڅوک هم نه راځي او زموږ د ژغورنې عملیات هم درول شوي او موږ یې په مړو کې حساب کړي یو. یوازې موږ خپله ځان ژغورلی شو. موږ باید په خپله یو کار وکړو. د داسې ناستې نه هېڅ هم نه جوړېږي. نو په دې کې 3 داسې اشخاص وو چې د ژغورنې په ټکل یې فیصله وکړه. دوی وویل چې تاسو پاتې شئ او موږ به ځو چې څوک پیدا کړو چې موږ ټول وژغوري. پوره 33 ورځې وشوې چې دغه الوتکه په دې دښته کې رالوېدلې ده. دې 3 کسانو ته زیات خوراکي مواد ورکړ او رخصت یې کړل. بالکل په پټو سترګو روان شول او هیڅ ورته معلومه نه وه چې چیرته روان دي، په سمه لار او که غلطه لار. کله چې دې 3 کسانو یو څو ساعته پلی مزل وکړ نو ګوري چې لږ مخکې د همدې الوتکې شاتنۍ برخه پرته ده او په منډه ورغلل او په دې کې چې کوم د کار اسباب پروت و هغه یې راټول کړل چې په دې کې خوراکي مواد او ټولو نه مهمه دا چې د راډیو یو سیستم یې ومونده چې د دې سیستم په مرسته یې کولی شول چې د کنټرول ټاور سره اړیکه ونیسي. خو ستونزه دا وه چې دا راډیو سیستم بند و او د دې فعالول پکار و. د دغې راډیو د فعالولو لپاره بیرته ځي چې کوم ځای نه را روان شوي و. هلته په دوی کې یو برقي ماهر کس و چې هغه په دې باندې بالکل پوهېده او هغه ماهر کس د ځان سره دلته راولي او هغه خپل پوره کوشش کوي
تر څو دغه راډیو فعاله کړي. خو د راډیو فعالولو لپاره برېښنا ته اړتیا وه. دې کس د الوتکې شاتنۍ حصه کې یوه بیټرۍ هم په لاس ورځي، خو له بده مرغه دغه بیټرۍ وړه وه او نه یې شو کولی چې دغه راډیو سیستم چالان کړي، ځکه دا راډیو سیستم ډېرې لوړې برېښنا ته اړتیا لرله، یعنې 115 والټه برېښنا چې په بیټرۍ د دې سیستم فعالول ناممکن و. دوی ډېر زیات کوشش وکړ خو په نتیجه ورنه کړه. بس هر څه یې پرېښودل، یو ځل بیا یې خپل سفر ته ادامه ورکړه چې ګوندې څوک مرسته ورسره وکړي. د 18 د ډسمبر د پېښې په 950 ورځ یو د واورې طوفان بیا راځي، د غره نه د واورې یوه لویه برخه په الوتکې باندې راکوي. په هغو اشخاصو چې د پېښې په ځای کې پاتې شوي وو او یو ځل بیا له دوی نه 3 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. 14 کسان دلته پاتې شول او هغه 3 کسان هم خپل مزل کوي، روان دي، خو نه پوهېږي چې آخر چیرته ځي او هیڅ کوم قسم اسباب هم ورسره نشته. د واورو په دې لوړو لوړو غرونو باندې ختل ورته اسان نه و، خو همت او حوصله ورسره وه. د سمندر له سطحې نه د دومره ډېر لوړوالي کې د اکسیجن کموالی هم محسوسېږي. ډېر لږ خواړه ورسره پاتې او د 30 درجې سانتیګراد سړې هوا نه د ځان ژغورنې لپاره جاکټونه، بنین او جورابې اغوستې وې او دې سره سره د خپلو پښو نه پلاستیکونه هم تاو کړي وو. ټوله ورځ سهار نه تر ماښام پورې دوی ډېر سخت مزل کوي او د شپې ډېر بې سکونه خوب کوي. یوې خوا سړه هوا، د خوړو کمی او د نامعلوم برخلیک ژوند دوی ډېر پریښانه کړي وو. هر سهار د لمر د راختلو سره دوی خپل سفر پیلوي، روان دي. یوه ورځ تېره شوه، بله ورځ تېره شوه، بله ورځ تېره شوه او په 4مه ورځ دوی ته معلومه شوه چې دا سفر نه ختمېدونکی سفر دی. تر څو چې سترګې کار کوي یوازې سپینه واوره ښکاري، هرې خواته یوازې غرونه او سپینه واوره ښکاري. د لوړ غره په سر ولاړ دي او شاوخوا ګوري، په دې تمه دي چې یو څه خو به ښکاره شي، خو یو خوا ګوري چې داسې غرونه ښکاري چې په سر یې واوره نشته. دوی ډېر زیات خوشحاله شول او دا فیصله کوي چې دې غرونو ته به موږ ځان رسوو او خپل سفر د همدې غرونو په طرف پیلوي. خو بالاخره د څو ورځو وروسته دې غره ته ځان رسوي او دې غرونو ته ننوتو سره یو د اوبو په سیند یې سترګې لګېږي چې رڼې اوبه پکې روانې دي. د دې اوبو په لیدو سره دوی ډېر خوشحاله او په سکون کې شول. لومړی دې سیند نه اوبه څښي او بیا خپل سفر د دې سیند په څنډه پیلوي. اوس مزل دوی لپاره یو څه اسان شو. دغه سیند په غاړه دوی روان دي او د 9 ورځو مزل وروسته آخر د انسانانو نښې نښانې ولیدي. ګوري چې کورني حیوانات او داسې د نورو څیزونو په لیدلو سره ډېر خوشحاله کېږي، خو نور په دوی کې هم څه انرژي نه ده پاتې چې نور پلی مزل وکړي. د آرام کولو لپاره په مځکه پرېوتل، د پرېوتو سره ډېر عجیبه شی ترسره وشول. ګوري چې د سیند پورې غاړه 3 کسان په اسونو سپاره دي. د دې اشخاصو په کتلو سره دوی ډېر حیران او خوشحاله شول. دوی د اواز کولو کوشش کوي خو هغوی د دوی غږ نه اوري ځکه یو څه لرې وو. خو بالاخره له نیکه مرغه په هغوی کې یو کس د دوی دا غږ او نارې اوري او ورته وایي چې ټومارو، یعنې سبا، یعنې اوس ډېر ناوخته دی، سبا به بیا موږ تاسو پسې راځو. دوی انتظار کوي او سبا دغه 3 کسان بیا راغلل او له ځان سره قلم او کاغذ هم راوړی وو او دا کسان کاغذ او قلم د یوې تیږې پورې تړي او له سیند پورې غاړې نه په ویشتلو سره دوی ته رسوي او ورته وایي چې خپل پیغام ولیکئ تر څو موږ یې نړۍ ته ورسوو. دوی په هسپانوي ژبه کې ورته خپل پیغام لیکي چې موږ د یورګې نه راغلي یو، د یوې غورځېدلې الوتکې مسافر یو چې د 10 ورځو مزل وروسته موږ دلته را رسېدلي یو. زموږ ټپیان ملګري اوس هم هلته پراته دي، موږ سره مرسته وکړئ. موږ مرستې ته ډېره اړتیا لرو. موږ نه پوهېږو چې موږ سره به مرسته څنګه وشي. موږ سره خواړه نشته، اوبه نشته، موږ ډېر کمزوري یو، ګرځېدلی هم نشو. هیله کوو چې موږ سره مرسته وکړئ. موږ ته معلومات نشته چې موږ چیرته یو. په دې کاغذ دا هر څه ورته لیکي او کاغذ بیرته د سیند پورې غاړه هغه کس ته ولي. د سیند پورې غاړه هغه کس یو بزګر و چې دا کاغذ لولي او دا بزګر اشاره ورته کوي چې زه بالکل پوه شوم، ستاسو پیغام ما بالکل ولوستلو. کله چې دغه بزګر د خپلو 2 ملګرو سره دغه خبره شریکوي او وایي چې بالکل تقریبا 2 میاشتې مخکې ما یو خبر په راډیو کې اورېدلی و چې یوه الوتکه نسکوره شوې او ورکه شوې، خو دا څنګه امکان لري چې د هغې نسکورې شوې الوتکې عمله اوس هم ژوندۍ وي؟ دوی ډېر حیرانېږي چې دا څنګه امکان لري. بزګر لومړی دا کسان په اسونو له سیند نه دې غاړې ته راتېروي او نږدې خپل کور ته یې راولي. خپله بزګر په آس سپور شو او د 10 ساعته مزل وروسته یو کلی ته رسیږي او د دې ځایي پولیسو سره دا خبره شریکوي. خو دا خبر نه یوازې په دې کلي کې او نه په دې هېواد کې بلکې په ټوله نړۍ کې د ځنګل د اور په شان خپور شو.
او د دې کسانو کورنۍ او خپلوان چې دا خبر اوري په اسانۍ سره دې باور نه کوي او وایي چې دا یوه معجزه ده. د چیلي هېواد پوځ 3 چورلکې رالیږي چې دوی نه تحقیقات وکړي تر څو نور ملګري هم وژغوري او دا 3 کسان ټوله لار ورښیي چې په کوم ځای کې دي. ټول معلومات ورکوي او بالاخره 22 د ډسمبر 1902 کال کې یعنې دغه پیښې نه 80 ورځې وروسته د ژغورنې دغه چورلکې هلته ورسیږي او دا نور اشخاص هم ژغوري. د ژغورنې ټیم دلته ټول 14 کسان ژغوري خو په ډیر بد حال کې دي. د چا پښه او د چا لاسونه مات وو خو دغه 14 کسان وژغورل شول او له درملنې وروسته روغ هم شول. بیرته خپلو کورنیو سره یو ځای شول. خو دا درته وایم چې دا یو فلم نه و بلکې دا یوه حقیقي پیښه وه چې په 1902 کال کې دغه واقعه پیښه شوې وه چې تاریخ به یې تل یاد ساتي. او د دې قصې نه موږ داسې زده کړه کولی شو چې په ژوند کې هیڅ یو کار ناممکن نه دی. د هرې تیارې پسې حتما رڼا شته خو چې حوصله، صبر او طاقت ولرو. تا ته الله دومره وړتیا درکړې ده چې ته هر یو څیز په ژوند کې وغواړې ته یې لاسته راوړلی شې. ته داسې څیز لاسته راوړلی شې چې هیڅ به ستا په فکر کې هم نه وي. ته یو داسې ځای ته رسېدلی شې چې خلک به دې ګوري خو باور به نشي کولی. خو شرط یوازې ستا پیل دی، یعنې که په ژوند کې ته هر څه وغواړې هغه ته لاسته راوړلی شې. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لاندې په کمنټ کې موږ ته دا ولیکئ چې آیا په راتلونکي کې موږ داسې نورې ویډیوګانې هم جوړې کړو که نه. او ډېره مننه چې خپل قیمتي وخت موږ ته راکړ.